الصحيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. ما النهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول؟ بالعلم نبصر دلنا في فتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. أحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه واي زتلم شددي سلي علي رضي الله تعالى عنه مرست وکړم. ابو بکر رضي الله تعالى عنه په مخ راغی، پوښتنه یې وکړه: چیرته ځې؟ ما ویل: د دې سړي علي رضي الله تعالى عنه مرست ته ورځم. دراته وویل: بیرته وګرځه، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه اوریدلی دي چې هغه فرمایي: کله چې دوه مسلمانان یو د بل په وړاندې توري واخلي نو وژونکی او وژل شوی به دواړه په جهنم کې وي. ما پوښتنه ترې وکړه: ای د الله رسوله، قاتل خو به په دوزخ کې وي، دا مقتول به ولې په دوزخ کې وي؟ دراته وفرمایل: ځکه چې هغه هم د ده د قتل هڅه کوله. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. يا من يرجى أن يوقى فتنة ويعيش في حصن حصين لا يزول، الزم كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول.